بسم الله الرحمن الرحیم. په دې تالار کې ناستو درنو باعزته ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو او د غونډې ټولو ګډونوالو او ټولو مشرانو، السلام علیکم ورحمت الله. ما د جنگ صفونه کړم، ما د جنگ صفونه کړم، د امن اعلان وکړم. څوک د سولې منځ کوي چې زه اذان وکړم. ډېر ښه دی، ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. ما د جنگ صفونه کړم، ما د جنگ صفونه کړم، د امن اعلان وکړم. څوک د سولې منځ کوي چې زه اذان وکړم. څوک د سولې منځ کوي چې زه اذان وکړم. جنگ د اویاو حورو سردار دي سر تورې کړې، جنگ د اویاو حورو سردار دي سر تورې کړې. یا جنگ نور مې پرېږده، جنگ نور مې پرېږده چې لږ رحم په ځان وکړم. څوک د سولې منځ کوي چې زه اذان وکړم. څوک د سولې منځ کوي چې زه اذان وکړم. ذکر د یو ښکلي مې په هر آیات کې لوستی دی، ذکر د یو ښکلي مې په هر آیات کې لوستی دی. زما چې خبره پرې، زما چې خبره پرې د خدای او جانان وکړم. څوک د سولې منځ کوي چې زه اذان وکړم. څوک د سولې منځ کوي چې زه اذان وکړم. ښار مې هدیره شوه، هدیره تر ښاره لویه شوه. ښار مې هدیره شوه، هدیره تر ښاره لویه شوه. نور به په پردي جنګ کې، نور به په پردي جنګ کې لا څومره تاوان وکړم. څوک د سولې منځ کوي چې زه اذان وکړم. څوک د سولې منځ کوي چې زه اذان وکړم. ما د جنگ صفونه کړم، ما د جنگ صفونه کړم، د امن اعلان وکړم. څوک د سولې منځ کوي چې زه اذان وکړم. څوک د سولې منځ کوي چې زه اذان وکړم.